اول سلام دوستانو، وخت ښه تېرېږي، شپې ورځې الله مو عزت وکړه چې ښه یاستئ او مقصدیت په جامو پټ اوسېږئ. زه دا څو ورځې چې لایف نه وم، غلط رپورټونه کېدل، تلویزیونونو عکسونه شیر کړي وو، چا شیر کړي وو، شېرعلي مبارز امر بالمعروف نیولی ده، اسلامي امارت نیولی ده. نه وروره، زه خپله خدای ستا خلکو ډېر ډار کړی وم. زه ورورجانه کرار د غفلت په خوب یو ځای ویده وم، خو خیر طاقت مې ونه سو، خپله ورته راغلم. چې ورته راغلم ورونه جانه له چینه یې نیولې، له بادامو، له پیستو، هر شی والا ماته مخامخ ایښي وو. دا خبره راته وکړه چې ورونه په خپل ضمیر په خپله خبره کې زه ملامته کړم. زه یې ملامته کړم، ما ورته ویلې تاسې ځیګر رسېږي ما په ستا غاړه. اتې ویلې نه، هېڅ شته ضرورت نشته، لایف کوه، هر وخت یې کوه، خلکو ته مو ووایه چې کوئ، خو د دین لپاره، د اسلامیت لپاره، د انسانیت لپاره. د موږ پښتانه دي دلته، موږ امزي یو، بیا چې هر قوم یي، خو ډېر پام، ډېر احتیاط پکار ده. زه په خپل خبرو ډېر ملامته کړی، په خدای قسم چې ما ته ویډیوګانې خپلې راوښودې، ما ته خپلې خبرې راوښودې په لا اله الا الله، چې دا خبرې زه د زړه نه کوم، دغه ځای کوم. او زه ډېر ملامته کړم په خپلو خبرو باندې. ما ورته صحیح ده، زه ملامته یم، ډېر سخت ملامته یم. که څوک له ما خفه سي، بښنه ترې غواړم. که څوک خوشحاله خدای دې خوشحاله ساتي. موږ غلطیانې کړي، لایف به کوو. اول خو لایف زه نه کوم، که کوم د دین د اسلام لپاره به یې زه کوم. او خامخا ټولو ته زه وایم چې دا 100 کاله په اروپا کې خارج کې تېر کړي، بیا هم د افغانستان ته راځئ. نو یغره دا ښه ده، هم دین ته کار وکړئ، هم پیسې وګټئ. هم دین ته کار وکړئ، هم پیسې وګټئ. صحیح ده، لایف کې پیسې دي، ډالر دي، زراو دي، په لکاو دي، خو دین آخر چې موږ مړه سو څه به کوو؟ په دې قبر کې به موږ کوم عذاب، کوم لړما